که چیرې یو څوک ستا مخې ته د قرآن کریم بې حرمتي وکړي، قرآن ته په سپک نظر وګوري، قرآن وسوځي، تا ته څه کول پکار دی؟ او په اسلام کې د دې سړي کومه سزا ده او اسلام په دې اړه باندې څه نظر لري؟ راسئ در سره شریک کم، ځکه چې دا یو ډېره ضروري مسله ده چې پرون په سوات کې یو کس چې هغه د قرآن کریم بې حرمتي یې کړی او بیا خلکو هغه کس ګرفتاره کړی او بیا یې مړ کړی او بیا یې وروسته سوځلی دی. ګوره، که چیرې یو کس د قرآن کریم بې حرمتي وکړي، که چیرې ستا مخې ته هغه کس د قرآن کریم بې حرمتي کوي، ته به هغه کس د دې عمل څخه راګرځوي، ته به هغه جنې راګرځوي په زور سره، په طاقت سره، او هغه کس به په خپل هغه کس به سزا نه ورکوي، نه به هغه کس قتلوي. صحیح ده؟ هغه کس به قانون ته حواله کوي، چې کوم ملک ته وي هغه د هغه ملک و قانون ته به هغه کس حواله کوي. صحیح سلو. اسلام تا ته د اجازه نه درکوي چې ته بېله ثبوته یو کس چې دی هغه قتل کړي، که څه هم هغه کس د قرآن کریم بې حرمتي کړی وي، تا سره به د هغه هر څه ثبوت وي او ته به د هغه کس سره د ثبوته عدالت ته پیش کوي، او بیا به عدالت کار دا دی چې هغه کس ته به سزا ورکوي. تا ته دا حق نسته چې تا ته یو څوک ووایي چې دا فلانکي کس د قرآن کریم بې حرمتي وکړه او ته د هغه کس خبره ومنې او راسې چې د بل کس بیا مړ کړې یا هغه ته سزا ولر ورکړي. ګوره، په خبرو باندې به ځان پوه کوو، او چې کوم څوک د قرآن کریم بې حرمتي کوي یقینا دا خو کفر دی، او چې کوم څوک دا عمل وکړي یعنی دا د اسلام څخه خارج شو، دا کفر وکړي، نو تا ته بیا هم دا حق نسته چې د هغه کس مړ کړي په خپله سره. ته به عدالت ته ځې، ثبوتونه به عدالت ته پیښوي، عدالت